د کلایبوست او کاریز سیمې اوسیدونکي وایي سړک کې کند و کپر او باید ورته پاملرنه وشي. ځایي اوسیدونکي د اوسني سړک له خرابوالي شکایت کوي او زیاتوي چې ناروغ پر وخت روغتون او زده کوونکي پر وخت ښوونځي ته رسیدګي نشي کولی. د دغه سړک خرابوالی د دې لامل شوی چې ځمکني حاصلات یې په سالمه توګه بازار ته نشي رسولی او ګڼې نورې ستونزې هم شته چې هغوی ورسره لاس او ګریوان دي. دوی له اوسني حکومت څخه د دغه سړک د رغولو جدي غوښتنه کوي. د هلمند کلایبوست او کاریز اوسیدونکي داسې مال د دې سړک له خرابوالي سر ټکوي چې د تیر جمهوري حکومت پر مال ورسره د جوړېدو زیاتې ژمنې شوې وي. ولې دا سړک لا تر اوسه کند او کپر دی؟ دا چې د دې سړک د جوړونې او رغونې چارې به کله پیل شي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. انشاءالله د ډیرو ارګانو په نظر کې دی چې دغه ځای جوړ کړي، دغه لار جوړ کړي. د ملي پراختیا شرکت مسؤلینو ملت ته د دولت د حساب ورکولو پروګرام کې ویل چې د قوشتېپې کانال د لومړي پاس د کیندلو چارې بشپړې شوې دي. د یاد شرکت مسؤلینو دغه راز ویل چې دغه شرکت په تیر یو کال کې د هیواد په کچه 9 اتیا پروژې بشپړې کړي او مالکانو ته یې سپارلې دي. په بلخ ولایت کې د بلخ امبولانس خدمتونه فعال شول. دغه ولایت د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د بلخ امبولانس خدمتونو د نړیوال روغتیايي سازمان لخوا د 130,000 امریکایي ډالرو په لګښت فعال شوي او هره میاشت له زرو ډیر کسان له دغو خدمتونو برخمن کیږي. د بلخ امبولانس خدمتونه 14 امبولانسونه لري چې 50 تنو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د راتلونکو 3 ورځنیو نړیوالو سیالیو مهالویش او ځای اعلان شو. د کرکټ بورډ ادارې د معلوماتو له مخې دغه 3 ورځنۍ نړیوالې سیالۍ به د سریلانکا په کوربتوب د روانې اګست میاشتې له 22 تر 26 نیټې پورې ترسره شي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې راتلونکي سپټمبر میاشتې پر 29 نیټه به په کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو نوې غونډه جوړه شي. د کابلوف د څرګندونو له مخې راتلونکې غونډه به د افغانستان د سرپرست حکومت د لنډمهالي حکومت پر ټولګډونوالي راوڅرخیږي.